بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرچینې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د هیواد په ختیځ کې د وروستي زلزلې د ځاني او مالي تلفاتو په تړاو د بیلابیلو هیوادونو نړیوالو سازمانونو د مرستو څخه قدردانۍ، له یو شمېر علماو او د پوهنتون له استادانو سره د مولوي عبدالکبیر لیدنه او حماس د اوربند مذاکراتو ته چمتو دی. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. د دوشنبې د 1404 کال د وژې 18 نیټه ده. زه یم دا بشپړ خبرندې. بهرنیو چارو وزارت د هیواد په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې د ځاني او مالي تلفاتو په تړاو د بیلابیلو هیوادونو نړیوالو سازمانونو او مرستندویه بنسټونو د خواخوږي او غمرازي له شریکو او له زلزله ځپلو سره د دوی د بشري مرستو همکارۍ مننه وکړه. د یادونې وړ ده چې د هیواد په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزله چې د زرګونو هیوادوالو د شهادت، ټپي کېدو او د ګڼو مالي زیانونو لامل شوه، تر اوسه ګڼ هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د دې غمیزې له قربانیانو سره د خواخوږۍ د شریکولو ترڅنګ زیانمنو سره بشري مرستې کړې دي. مولوي عبدالکبیر د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر له یو شمېر علماو او د پوهنتون له استادانو سره ولیدل. علماو او د پوهنتون استادانو د اسلامي امارت لخوا راستنیدونکو او د هیواد ختیځ د وروستۍ زلزلې له اغیزمنو سره د ورکړل شویو خدمتونو ستاینه وکړه. هغوی دغه راز خپل وړاندیزونه د ټولني او کلتوري پرمختګ او د موجوده ستونزو د حل په برخه کې له مولوي عبدالکبیر سره شریک کړل. په همدې وخت کې مولوي عبدالکبیر ویل چې اسلامي امارت د ولس په ملاتړ توانېدلی چې زلزله ځپلو او راستنیدونکو ته مناسب خدمتونه وړاندې کړي. د مهاجرینو وزیر د علماو او د پوهنتون د استادانو د علمي او اصلاحي هڅو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې اسلامي نظام د علماو او ولس مشورې ته اړتیا لري. تاس خبري اژانس د روسیې بیرنیو حالاتو وزارت په حواله ویلي چې د هیواد افغانستان زلزله ځپلو لپاره د بشردوستانه مرستو دویمه جوپه لېږلې ده. د راپور له مخې په دې 100 ټنه مرسته کې خیمې او کمپلې شامل دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر استول شوي دي. د یادونې وړ ده چې روسیې له دې وړاندې هم زلزله ځپلو لپاره 100 ټنه بشردوستانه مرسته افغانستان ته رسولې وه. او روسي خبر ده چې حماس اسلامي غورځنګ د غزې د اوربند هوکړې لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي وړاندیز په تړاو خبرو اترو ته چمتووالی ښودلی دی. یاد غورځنګ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې سملاسي د خبرو اترو لپاره چمتو یو. د راپورونو له مخې د امریکا په نوي وړاندیز شوي طرحه کې د ټولو اسرائیلي بندیانو خوشي کول او په بدل کې د اسرائیلي رژیم له بندخونو له 2000 څخه تر 3000 پورې د فلسطینیانو اسیرانو آزادول شامل دي. له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.